باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ وهذا کتاب او دا قرآن عظیم الشان کتاب دے. نو دے کتابون کی دے بے دا پاسا دو پیشون دی سشے دی دو پیش دی دا تنوین علامت دے او تنوین دا تعظیم دا پر رضی سر پر رضی تعظیم دا پر نو کتابون مانا دا کتاب عظیم الشان وهذا کتاب ادا قرآن عظیم الشان کتاب دے نماوے سمر عظیم الشان دے دا دے راتلو سر سیف اللہ خان تولی کچی یوصل دری کتابون آسمانی دا منسوخ شو یوصل دری آسمانی کتابون ورسر منسوخ شو یوا دویما د ټولو کتابونو جامع بیان په دې قرآن کې موجود دی او تایید سورہ البینہ لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين نو کسان چې کفر کړو د کتاب او د مشرکانو نه منفکین د اخلاصي دن کی نو د کافرانو مشرکان اخلاصي دن کی نو د کفر نه حتی تات یوم البینہ مگر حلا چراغ دوی تا واضح بیان واضح دلیل واضح رنا دا سشے رسول من اللہ عظیم الشان رسول دا اللہ جانب نایت لو چلولی ایلو جدا پیغمبر صحفن صحیفے متحرتن پاکیز صحیفے فیہا پدغا پاکیز صحیفوں کے کتب القیمہ طول معتدل کتابوں موجود فیہا پدغا صحیفوں دا قرآن کے کتب القیمہ طول برابر کتابوں موجود دی نو بنیادی موضوعات دا طول آسمانی کتابوں دا دے قرآن کی موجود دی نو دا اکمل ترین کتاب دے سنگ کتاب دے مکمل خلق کمتر وی اکمل سپر ڈگری دا اکمل دا مکمل نزیاد نو واپس پل سبق تا وہذا او دا قرآن کتاب عظیم الشان کتاب دے انزلناہو منگ نازل کرے دا قرآن نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قرآن دا دا چا بادشاہ کتاب نہ دے دا دا چا رئیس جمہور کتاب نہ دے دا دا برلمان دا رئیس خط نہ دے دا دا طول کائنات دا خالق نازل شدہ کتاب دے نو چا سمر عظمت دا غی خالق دے نو دمر عظمت دا دے کتاب دے انزلناہو منگ نازل کرے دا قرآن عظیم الشان دے مبارکن برکت والا دے ہر آگا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا مبارکن مبارک سوچ دغا تورتولی کہ مبارک دے ہر آگا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا نو چی قرآن سر چا علاقہ دا دے ایمان پیراو علاقہ منگ طول نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا خلق مبارک دی یا مسلمانان طول دا قرآن پر برکت بانے مبارک دی ذکر ایمان پیراو دے چی سوک دا قرآن دکی الفاظ دا مبارک دی چی سوک دا قرآن الفاظ ورخی دا مبارک تے چسوک دا قرآن دا الفاظ و تصحیح او قراءت کئی دا مبارک تے چسوک قرآن کریم حفظ کئی دا مبارک تے چسوک قرآن کریم تعلیم ور کئی دا تفسیر او دا معانی دا مبارک تے چسوک معانی و تفسیر دا کئی دا مبارک تے چسوک پا شخصی جوان کے پہ عمل کئی دا مبارک دے چسوک اجتماعی جوان کے پہ عمل کئی بطور قانون نافذ کئی دا مبارک دے کہ سوک دے خلقو سر تعلق ساتھی دا مبارک آزا او دا قرآن کتاب عظیم الشان کتاب دے انزلنا منگ نازل کرے دا قرآن نبی عظیم الشان دے مبارک المبارکت والا دے ہر آگا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا نچے قرآن سر چا علاقہ دا نو دا بندہ مبارک دے دا بندہ سر دا مبارک دے سو کی تلاوت کی دا مبارک دے سو کی خودنہ کی دا مبارک دے سو کی ذکر کی دا مبارک دے صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چدا پدا گران ڈاہل کے دا کم سرو پینزہ کسان نسی دا مبارک خلق دے ذکر دے قرآن سر علاقہ دا ایسا دا قرآن سر علاقہ دا اللہ دے زمان دا علاقہ قرآن سر تر مرگ قائم ساتھی صحیح مرگ نمخ کے زمان دا پیخرو ارادہ نشتا کسان کے ارادہ تدا دا وقت بن لے بسم اللہ شمدو ذلہ ختم شد مصدق اللذی تصدیق کون کرے دا قرآن اللذی دا آغا کتابونو بین یدے چمخ کرے دا نراغلی نوز دا تورات پا اصل تعلیماتو کی دا انجیل پا اصل تعلیماتو کی دا زبور پا اصل تعلیماتو کی دا طول آسمانی کتابونو پا اصل تعلیماتو کی اور قرآن کے سفرک نشتا بلکہ دا قرآن دا اغیز زیادہ شرح گئی دا قرآن جامع
ولتنذر القرى ادا دې د پارا چې ته ویری وارننګ ورکه القرى دا د مکی نوم دی. القرى د مکی دویم نوم دی. د القرى لفظي معنا خدا را مور د شارونو. صحیح، مور د شار. نو مور د شارونو ورته په دې بنیاد وای چې دا سنټر اف ګریویټیشن دی. دا څه شي دی؟ ساينټیفیکلی دا سنټر اف ګریویټیشن، اسپریچولی هم دا سنټر اف ګریویټیشن دی. تامه دنیا مسلمانان چرته راځي، چرته راځي مکی مکه موازنه خصوصا چې د اذان وخت شي او بیا سړی چاپیره نه ګوري چې لکه د میژان را رواني. څنګه را رواني؟ لکه د میژانو. نو سړی ته پته ولګي سنټر اف ګریویټیشن. تنذر القرى چې ته یې القرى اهل مکه ومن حولا او آسو چې چاپیره د القرى نه دي. نو چاپیره د القرى نه ټول دنیا مراد ده، ځکه چې دا سنټر شو نو ټول دنیا ده نه چاپیره ده. والذین آکسان یؤمنون بالآخرة چې هغه ایمان ساتي آخرت باندې، یؤمنون به هغه ایمان لري په دې کتاب باندې، وهم علی صلاتهم دوی په مسبل باندې حافظون محافظت کوي. نو په مسبل باندې محافظت کوي. محافظت دوه قسم ده بغلطه اولیکا، یو د کمیت په اعتبار، یو د کیفیت په اعتبار، یو د کوالټي په اعتبار، یو د کوانټیټي په اعتبار. نو د کوانټیټي په اعتبار باندې محافظت کوي 15 وخت منځونه کوي. څنګه کوي؟ 15 وخت منځونه کوي. د کوالټي په اعتبار باندې محافظت کوي، ځان په پوي چې صحیح موږ به څنګه کېدې شي، ځان پوي چې صحیح موږ به څنګه کېدې. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او نشتر زیاد ظالم دا آغا چانا افترا غل اللہ چی آغا جوڑی پا اللہ تعالی بانے کذبن درو او قالا یا دیوی اوحی الیا چی ما توحی کریشوی دا ولم یوحی الیہ شیئن حالانکہ دا توحی ند کریشوی دیس چی ومن قالا انشتر زیاد ظالم دا آغا چانا چی دیوی سا انزلو زبنازلوم یا زنازل ولشن مثل ما انزل اللہ مثل دا آغا کلام چی اللہ نازل کرے دے. نو دا خو یعنی عمومی تطبیق دے، خو خصوصی تطبیق د دې مونږ کو په هغه کسانو باندې چې زمانہ د رسول پاک کې د نبوت دعوه کړې و، زمانہ د رسول پاک کې د پیغمبرای دعوه کړې و. نو دا څلور کسان، یو نومو اسود عنسی. اسود عنسی دا ولیکل نه لیکل سفر خان. اسود عنسی او د دویم نوم دی طلحه اسدی. توي سره طلحه اسدی. د دریم نوم دی مسلمه کذاب. مسلمه کذاب. د څلورم نوم دی دا یو خضبه سجاح، دا غي نامه وا. هغه دعوا کړو د خدای پیغمبر، خدای دعوا کړو چې زه خدای پیغمبر. چې اسود عنسیو نو دغه یو صحابي ورپسې د شپې ورغی. دا صحابي نوم دی فیروز. څه شي؟ فیروز پرشیانو. نو په شپې ورغه وی رسول چرته جهنم ته زبې. طلحه صدی او واپس ایمان راړ، واپس مسلمان شو. سجاح چې دا خذوا د مسلمه سره نکاح وکړ، نو خپل دعوی ډراپ کړه، د خپل پیغمبري هغه تور واړوله چې مسلمه کذاب. د تابعدارانو ډیرو پوره یو قبیله وا، پوره علاقه وا. د علاقې نامه و یمامه، د علاقې نامه و یمامه، او د قبیلې نامه و یا د قوم نامه و بنو حنیفه. نو د بنو حنیفه اکثریت هغه په دې ایمان راوړل. پیغمبر علیه السلام ته یو ځل خط لیک من مسلمه رسول الله الی محمد رسول الله، چې دا خط در طرف د مسلمه نه چې د الله پیغمبر دی، محمد ته چې د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ السلام ورته واپس جواب ولیک من محمد رسول الله الی مسلمه الکذاب. دا خط در طرف د محمد نه چې د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. مسلمه ته چې غټ دروغجن دی، بس دا نوم په داسې ورپوښ شو لاس نه مشه مسلمه الکذاب. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه بعد حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په اوایلو د خلافت کې سو اهم کارونه وکړل. یو کار د روم مقابله ته د اسامه ابن زید لشکر روان کړ. دا لشکر پیغمبر اسلام تشکیل کړ. پیغمبر اسلام خپل ځان کې دا عسكر تشکیل کړو چې دا بچرته دي د روميانو مقابله ته. جرنیل سوکو اسامه ابن زید، نوجوان جرنیل سورو
20s in his 20s. نو دا هغه وخت ډیر مشکل کار چې دغه لشکر په داسې حالت کې روانه چې پیغمبر اسلام دنیا نه تللی دی. او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر کار بڑوم به سر ترسو. نو یو دا اهم کار وکړو. نمبر 2 سخلق او د زکات د ادایګۍ نه انکار وکړو. په زکات د پیغمبر حق او د پیغمبر نه بعد د بل چا د غستو حق نشته. دا غلط تعویل او غلط تشریح ور دین. حضرت ابوبکر دای خلاف لشکر کشي وکړه. څه وکړه؟ لشکر کشي وکړه. او دریم د مسلمه کذاب خلاف یو لشکر تشکیل کړ. خالد ابن ولید داغه مشرک او مشهور جنگ وش غزوه یمامه. غزوه چرته محدثین د یمامه په نام ذکر کوي، د علاقه نامه ده، کله د بنو حنیفه په نامه د قوم دا غزان او داغه علاقه په نامه د غزوه یمامه یا غزوه بنو حنیفه. سو د پاسه او یا حافظان پکې شهیدان شو. حضرت عمر راغه چاته، حضرت ابوبکر ته، لیکن په جنگو کې دغه سه حافظان شهیدان کیږي نو ما سره یره ده چې دا قرآن چرته موږ نه ختم نشي. ناغه ورته سوکو وې دا قرآن ټول په یو ځای را جمع کول پکار دی او مدون کول پکار دی، کمپایل کول پکار دی. از صحابه سره لیکلو خو سپریټلی صحابه سره لیکلو سپریټلی لیکلو، تاسو سره سوره بقره لیکلو، د سره ال عمران لیکلو، هغه سره سوره نساء لیکلو، بل سره بل سورۃ لیکلو، بل سره بل سورۃ لیکلو. صحیح پیدا ټول یو ځای آل ټوګیدر سره ټولول پکار. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا سه کار د څنګه وکړي چې پیغمبر خپل ژوند کې نه وکړي. دا خو بدعت وي. سبب بدعت په دین کې نه وی کار کوي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وایي څه ساعت بعد زما زړه کې الله دا واچول چې دا ډېر ښه کار دی. زما زړه کې الله څه واچول چې دا ښه کار دی. نوې کار چې د دین د خیر لپاره دی ورته بدعت نه وایي. د څه لپاره؟ د دین د خیر لپاره. نو پاره کې دا مسلمه کذاب په دغه جنگ کې مردار کړی شو. او مرکه چا وحشی ابن حرب دا ولي کوي بڑا وحشی ابن حرب. وحشی ابن حرب هغه سړی دی چې په جنگ احد کې د پیغمبر علیه السلام تر حضرت حمزه شهید کړو. هغه وخت کافرو نو څوک شهید کړو؟ حضرت حمزه اته. او چې څوک مسلمان شي زما باندې شرع تمنا وا چې خدای ته هغه ګناه کفاره می چرته ادا کړي. څه څنګه وکړي؟ دغه ګناه کفاره می ادا کړي. د اسلام لوی سړی می شهید کړي دي چې د کفر لوی کافر چرته مردار کړ. نو چې دې جنگ اعلان وشو نو ما وی چې د دې سړی ته ځان رسوم. دا ډېر لوی کافر دی، بلا خلک ګمراه کړي. نو بس میدان ته لړ نو خلکو نه تاسو کوی هغه مسلمان کم یو دی. نو یو ورته هغه ته خو اپروچ ګران دی، هغه نه زرګونه خلک چا پیرا ولاړی. صحیح هغه نه زرګونه خلک چا پیرا ولاړی، کمانډوس چا پیرا ولاړی. کمانډوس په دنه وته څنګه ځان رسې هغه یې پاتې لګو خې شکل څنګه لري. نو ورته وایي دا چې شکل یې داسې هولیا ده. بس د ورمنډه کا په روان جنگ کې ورمنډه کا او په هغه سلګونو خلکو ځان ورننه استانه زو سره بسم الله الله اکبر الله اکبر سره ولا کار ختم کړ. او بیا هغه نه دوی چته نیولې و او د تکبیر ناره والے وی فسق رب الکعبه د کعبه په خدای مې قسم اعلان دا انتقام نه کفاره راکړه. وی فسق رب الکعبه وی لعله تلک بتلک شاید چې خدای راته هغه جرم په دې معاف کړي. سی شاید چې هغه جرم راته خدای په دې معاف کړي. نو دا وقاله اوحي الی دا هغه نه بزیات ظالم څوک دی وای ما ته وحی کړی شوی ده ولم یوحى الیه شیء حالانکه دا ته وحی نه کړی شوی. مسلمه مراد دی یا دغه نور دروغجن پیغمبران. ومن قال رسوک اغه ویس انزل وزم نازل ولشم مثل ما انزل الله فمثل دا کتاب یا کلام چې الله نازل کړی دی. نو مسلمه کذاب نه خپل فالوور یو ځل تاسو کو ورته وی تا ته وحی محیوم راځي او څنګه تقوا پیغمبر یې مونږ در باندې ایمان نه وړل او پیغمبر ته سره راځي نو تا ته ویو ماته هم راځي. نو لکه څنګه تازه په تازه پیغمبر علیه السلام ته سوره الفیل لاغلو سره غلو سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر آیتنی خبر چې خدای سم معاملې وکړه اصحاب الفیل سره.
هاتیانو والا سره، ایلیفنټس والا سره. علم یجعل کیدهم فی تضلیل. الله تعالی وایي دا غي پلانینګ او پلاټینګ ټول ما ضایع نه کړ، ویست مې نه کړ، روین مې نه کړ. وارسل علیهم طیرا ابابیل، په دای باندې مې ګروپونه د مرغانو راولېږل، ترمیهم بحجاره من سجیل، چې دې د غضب په اور کې پسرو شو تیګو باندې وشتل، فجعلهم كعصف ماکول، د خړلې شوی ګراس په شان ریزه ریزه کړل، خړلې شوی ګراس په شان ریزه ریزه کړل. نو خدای یو لوی سټوري په 15 سنټنس کې بیان کړه، سورہ کې 15 آیات دي، 15 جملو کې بیان کړه. نو محمد رسول الله باندې دا نازل شوی، تا باندې مې نازل شوی دی، او دغه څه دغه شی را باندې نازل شوی دی. وی هغه څنګه؟ نو خو عربي قرطه خو مواد ورسره نو صحیح، بل د انسان مواد به د خدای له کلام سره مقابله وکړي. بما باندې نازل شوی چې الفیل ملفیل، هاتی څه شی دی؟ وما ادراک ملفیل، ته څه شي خبر کړی چې هاتی څنګه زناور دی؟ له خرطوم، د دې یو لوی سوند دی، تاسو سوند وایي ورته، سوندک دی، وزنب طویل، او یو وجدای لکای ده. صحیح. نو کما قلمن کسان چې ناس ته اورته خدای دې خو بس انت پیغمبر 15 جملې وای، صبر له هستاریکل سټوري په بیان کړه، تا وی سلو جملې ویلې اله د هاتی له شون د هاتی کولې راوړل دي. خو هغه نه پسول مسلمان شو، قادیانان دي، بلاشه دي، بهایان دي، ذکریان دي، دا وختن فوقن پیغمبران پیدا کی، شیطان ولګو ته ورکی. ولو ترى اذ الظالمون كچرتوینه، اذ الظالمون غوا چې ظالمان به فی غمرات الموت، د مرګ په مصائب او اشدائدو کې. غمرات، غمره اصل کې ماته ګورئ څه شی چې په ګرد باندې پټ کې دی ته غمره وي. څه ورته غمره؟ نو د دې مرګ د بے هوشۍ حالت ته دته غمرات الموت وي، چې دا د مرګ غمرات دي. ځکه هغه وخت د سړي سنس کار نه کوي، عقل کار نه کوي، په دې ارته ګرد راشي. ولو ترى اذ الظالمون كشرتون اغوا چې ظالمان به په غمرات الموت، پسختو د مرګ کې، والملائکتو افرشته باسطو دې امراوش دون کې به لاسونه خپل دوی ته نصر پاله چې دوی روح راو باسي. اخرجوا انفسکم، اسخته سره به دوی ته وای را او باسي دا خپل ګند روحونه. اخرجوا انفسکم، را او باسي دا ګند روحونه. اليوم تجزون، نن ورځ تاسو له بدل کول شي عذاب الهون، سپکون کې عذاب، ذلیلون کې عذاب، بما کنتم د دې وجه چې وای تاسو تقولون وی بم الله تعالی باندې غیر الحق نه حق خبره، وکنتم او وای تاسو عن آیات هدایتونو د الله تعالی نه تستكبرون، انکار بم کولو، ځان بم لوی ګڼلو. د تستكبرون معنی لغوي معنی ده ځان لوی ګڼل. سړی د خدای خبرې ته وګولې نه کیدی یا عملي کوي ولنه، ځکه ځان ورته خدای خبرې نه لوی ښکاری. د پیغمبر سنت سړی ولنه فالو کوي، ها ځکه وای کدا سنت می فالو کو نو زه به وړو کې سړی ښکارم. څه وای وړو کې سړی وښکارم، نو لوی به پدې ښکارم چې دا شی اوایډ کا، دا شی څه دا اوایډ کا. یا د بعضی خلکو ذهن کې ودای چې ولنه زګرا دا هلته چې تفسیر کلاس کې کینو، سب خلکو ته طالب ښکارو. څه شی ښکارو؟ طالب ته ازمو کلاس ډیر هاي دی. څه دی هغه ځم چې زموږ کلاس ډیر هاي دی، اوس دلته د خواران سره ناسو دا سره طالب ذری دلیلونه ښکاري. سیف الله خان شیطان ګوره ذهن کې دا شی واچي، ها وکنتم عن آیات وی تاسو د آیاتونو د الله تعالی نه تستكبرون، ځان لوی ګڼلو، انکار مو کولو. نو دغه چې فی غمرات الموت، چې کافران او ظالمان به په سختو د مرګ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کافر نه فرشتي د اسا داسې وباسي لکه د ژوندۍ مېز نه چې سرمن راو باسي، لکه د ژوندۍ لیمبره چې سرمن د مړ لیمبره اسانه سره راکړل شي، ځکه چې کله د لیم بلال شي صحیح او روح اوځي، روح نو د سرمن کوم تعلق چې غوښه سره دی دا کمزور شي، دا خلاص شي. نو د دې وجه ته پکې یو سورې وکي اول ورکی چې اول هوڅ په ساتلو کولای شي صحیح. ته ژوندۍ له پمپ ورته لګاو کړه سرمن د غوښه راځي دا کړ نه راځي چې خو د ژوند د وجه د روح د وجه په بل طرف لټ ده صحیح شو. نو دی وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دا دومره سخت کار دی، دومره تکلیف ورکړي لکه د ژوندۍ لیم بنه چې سرمن راکاږي، لکه د ژوندۍ نه. دا ډیپند کوي د مسلمان کردار باندې، ځکه مسلمانانو کلاس دي کنه. ان شاء الله موږ سره بخیر، موږ سره بخیر. مرګ فرشته زموږ دوست دی ان شاء الله، دا موږ دوست دی، دا موږ سره د دې وجه علامه یو ډېر ښه شعر ویلی دی، دا ولي کې ځان سره چې مرګ هر یک اے پسر هم رنگ اوست،
سوي علامہ اقبال چې مرګ هر یک اے پیسر هم رنگ اوست، هر یو سړي مرګ دغه پرنګ دی. مرګ هر یک اے پیسر هم رنگ اوست، پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. ها خبره کړه ده ته کوم ځای چې مرګ هر یک اے پیسر هم رنگ اوست، پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. چې چا مرګ سره دوستی پیدا کړي نو مرګ هم سره دوستای معامله کوي، چې چا مرګ سره دښمنی کړي نو مرګ هم لکه دشمن په شان حمله کوي. صحیح. نو مرګ سره دوستی دا چې سره ور تیارې کوي. مرګ سره دوستی څنګه پیدا کیږي؟ چې سره ور تیارې کوي. سورہ النازعات دیشې پاره پیدا مکو. والنازعات غرقا قسم دے پاغ فرشتو بان چرائستن کی دی دروحون دا کافرانو غرقا انتہائی سخت ہے سرا. غرقا مانا دا فارسی کے مانا کی یہ سخت کشیدن دا دوبو سر جی بالکل اب بیڑا دی غرق کشی اللہ معاف کی نو غرق پا مانا دا سخت کشیدن دا دیتا چی والنازعات غرقا قسم می دی آ فرشتو باندے چراوستن کی دروحن کافرانو انتہائی سخت ہے سرا. والناشطات نشتن قسم می دی آ فرشتو باندے چوستن کی دی دروحن دا مسلمانانو دیر نرم ہے سرا، شریفانہ طریقے سرا، جنٹلی. انگریزی کو سوائے جنٹلی دیر شریفانہ طریقے سرا. نو حدیث کی راضی ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیر نیک مسلمانی نو دا مرگ فرشتہ دا وردا سے مساج کئی سکے ورتا انشاءاللہ منگلے ودا سے مساج کئی او ورطا یا ایتها النفس المطمئنہ او پا ایمان بانے مطمئنہ نفسا ارجعی الى ربکی سکن واپس پل پروردگار خسا راضیتا خوشحال بے مرضیتا خدای بریم خوشحال ساتی فادخلی فی عبادی اللہ وی رازہ ما دا بندگانو پا دی زمرہ کی دا داخل شا وادخلی جنتی زکر دا زمرہ دا گروپ جنت پروان دے. صحیح شو نګور مسلمان ته فرشتہ لګیاره دا آیتونه ورته وي او داسې مساج کوي ولا څه کوي ولا مساج کوي ولا. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ولیکي چې د مرګ وخت کې دریو نقطو ته ګوره سوته دریو نقشو ته دا ځان سره یاد کې شرشا درې نقشو ته ګوره. کپدا تندی باندې نړۍ خلا راغله سره نړۍ خلا دستورګونه سلګي وښ کې راوړي سترګونه او دا سپېژمې دا کولا شو داسې سپېژمې څه دا سپېژمې وای نو دا رحمت ته او کنه داسې تکلیف پر راغی لکه د ورجن لیډي سره رنبنے مباشرت کی اور صبح تکلیف اگے تھی. صحیح دا سے خپل الفاظ کې ارسن غلي گئی. صحیح شو ورجن لیڈی سره رنبنے مباشرت کی ډېر تکلیف یې لیدا. صحیح صحیح شو دته وای غتیت البکر الخنوق یا مخنوق او رنگ تور زړ شو. رنگ څنګه شو؟ تور زړ شو او خوی واضح دا نو دا بیا ادروائز علامت دے دا بیا سشے دا ادروائز علامت دے. او طبعاً ورسرے بل حدیث لی کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی زیرہ کا ہوشیار سڑے آگا دے چی سوک سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو کیوں دا عاجزہ اظہار کئی سکئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی خپل احتساب په خپل کوي خپل احتساب په خپل کوي او ځان عاجز ګڼي او فکر داوی چې د مرګ نه بعد ژوند به څنګه جوړیږي. فکر داوی نو دا سړی دې ته پیغمبر اسلام هوښیار سړی وایي چې دا ډېر عقلمند سړی او ډېر کمکل بیوقوف. تاسو بیوقوف وایي کمکل وایي که بیوقوف وایي؟ کمکل وایي. ډیر کم عقل سره هغه دی چې چا خپل نفس خواهش پسې ولګو خپل نفس پسې ولګو خواهشاتو پسې او بیا ورته شیطان سره کوي چې الله غفور رحیم دی وتمنى علی الله
یعنی د لار د شیطان غوښته ده او ارزو لوي د خدای نه رسو د مغفرت. پیغمبر اسلام وایي دغه به وقوف سره نشته. قد جئتمونا فرادا. اوس الله تعالی وایي چې دنیا کې تاسو رب له ډیر مخلوقو، د چا پارټي و، د چا حزب و، د چا عزیزانو، د چا دوستانو، د چا رشتہ دارو، ګروپونه وسوسو چې مرګ راشي بیا سړي سره ګروپ وي. یو حدیث لکه پیغمبر اسلام فرمایي چې بنده کله مړیږي، شیرشاه چې بنده کله مړیږي د مرګ نه لږ ساعت وړاندې د درې دوستان، څو دوستان؟ درې. یو د مال چې د رتش په لګیا دی 40 غنټې، سوره 40 غنټې لګیا دی سره پر مال د پاره، دا یې دوست دی. خو چې څنګه سترګې پټې شوې د مال تعلق ختم، هغه دوستي هغه وخت کټ څنګه مال ته غازیان ناشتي که ځامن وي نه غي ناشتي که ځامن نه لارویرونه دي هغه کوی چې کاکا وخت څه وخت به خو باسي. یو وای دا موټر به زما شي، بل وای دا کور به زما شي، بل وای دا دکان به زواله. نو دغه یار او دغه دوست دا خو مرګ سره متصل تعلق پری دي. دویم د اهل عیال دي، دویم دوستانه سوتي اهل عیال. پیغمبر اسلام وای دا غي تعلق تر څه پورې ده؟ خاور وړولو پورې. بس خاورې در باندې واړولې بیا چپته چاپلان سره شپه کړې د مقبره کې، ها تزوی سره کړې ده. دا غټه تیرا کینی ما غټه ورکې دعا وکړي لای شي بسم الله الرحمن الرحیم. بس عین دوستی ختم کړه. او دریم د اعمال دي خدي او کبد دي. عمل دا سړي دوست دی، خدي او کبد دي. ځکه دا عمل د سره قبر کې هم دی، د دوستی نه پری دي. دا د حشر په ورځ باندې چې قبر نه راوځي بیا ور سره دی، چې حساب کتاب کیږي بیا ور سره ولاړ دی، چې په صراط تیریږي بیا ور سره دی، که جنت ته لاړو بیا ور سره دی، او که جهنم ته پریوځي بیا ور سره دی. دا بهترین انډیوال دی، خو باید سړی بهترین شي. سفرخانه دا بیان ته په قبر باندې کول شي. ها ګوره دا کوم دا چې خلکو اصلاح کول غواړي نو عموما د مرګ خبرې ورته ډېرې کوه. مرګ بیان سره سړی اصلاح کیږي. صحیح دا کله کله زمونږ خصوصا د پښتنو لقد جئتمونا اتحقیق سرا جئتمونا تاسو راغلی مونږ ته فرادا ایک یوازې. الله تعالی وایي چې یو سړی یو بنده ما ته روان دی، ها نو څنګه راځي؟ ولقد جئتمونا فرادا تحقیق سره تاسو راغلی مونږ ته ایک یوازې. کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړی وای تاسو اول مرتين پړم بکرت باندې. نړم بکرت باندې چې مونږ دنیا ته راتلو هر یو بنده ځان له پیدا کیږي. څنګه پیدا کیږي؟ ځان له پیدا کیږي. یعنی که توینزم پیدا شي کله ستان په هر یو ځان له پیدا دی، هر یو ځان له پیدا دی. نو چې کله سره الله طرف ته دي وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. اتاسو پری خود دې مال خولناکم چې مونږ تاسو له درکړې وراء ظهورکم شاګانو خپلتا. تاسو چې کوم شی د پاره ډېر منډي والے ډېر شی مو جمع کړو، بزنس مو جمع کړو، او ویلث مو جمع کړو، ګولډ اور سلور مو جمع کړو، بانک ډیپازټ مو جمع کړو، پراپرټي مو جوړ کړو. هغه څه شو؟ سراغله سره یو چک د 100 روپو سړي سره دي. وترکتم ما خولناکم او تاسو پرې خو دلا چې درکړې مونږ تاسو وراء ظهورکم رسل شاګانو تاسو. وما نرى معكم او نوینو مونږ تاسو را شفاعاکم سفارشیان تاسو. سفارش معنا چې څوک سره لپاره اپروچ وکړي لوی شخصیت ته چې سره لږه مهرباني وکړه. نو تاسو کوم خدایانو ته سجدي لګولې هغه در سره نشته. تاسو وایي چې دوی مونږ د خدای نه خلاصي، دوی مونږ څه کوي؟ د خدای د عذاب نه خلاصي. وما نرى معكم نوینو تاسو را شفاعاکم شفیعان تاسو الذین شفیعان زغمتم چې کوم تاسو خیالو ما انهم چې دوی فیکم پتاسو کې شرکا او شریکان دي الله تعالی سره. تاسو دا خیالو چې دوی تاسو په ذات کې الله سره شریکان دي، یعنی ټول د خدای پراپرټي نه سپکې دي خدایانو یې سمته. لقد تقطع بینکم تاکہ سرستاسو میں اس کے پریکرون راگے سرالے پریکرون سپریشن. ہاں لقد تقطع بینکم وزل عنکم او رخصو تاسو نما کنتم تزغمون. آغا شریکان چه تاسو خیال کوئو چه دا شریکان دی اللہ چرتا دی اللہ رخصو. ان اللہ فالق الحب دا اس دلائل دا توحید دی.
ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی فالق الحب چول کے دے دانے چول وائی تھا سوتا شیچی میزبان رسمات پیوشی چودل ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی فالق الحب اگر چون کے دے الحب دے دانے والنوا ادھڑو کی تاسو ڈکی وائی پدا خرماو کے دن چی مندک ہے یخرج الحیار و باسی اللہ تعالی جوندے من المیت دمڑینا نو سکورا دانا پا دانا کسی جوندی پا دے مندکی کسی جوان اس شیئے نہیں کچھ کل تزمکی تا حوالہ کی نو اللہ تعالی وی دا اغمر شیئے نا جوندے تیغ رو باسم جوندے تیغ ان سنس چاہ کے لگے گروت تا گروت دا سشی دلیل لے دیکھ لائف تے یخرج الحیار و باسی اللہ تعالی جوندے من المیت دمڑینا ومخرج المیت اللہ تعالی رائستن کے دمڑی من الحی دجوندنا ذالکم اللہ دغا اللہ تعالی چسوک دا کار کولشی اللہ تعالی وی دغا اللہ تعالی دے خدای وی چسوک دا کار نکولشی دغا اللہ دے دا ستاسو دا چکم دی دا بوتان دا معبودان دیسو کولشی دا سے ذالکم اللہ دغا اللہ دے فانا توفکون سرنگ تاسو اڑول شئی بل طرف تد دے اللہ نا فالق الاسباح دغا اللہ تعالی چون کے دے الاسباح دا صبا الاسباح دا صبا نو دے شپی پسی یورنا رازی پدا مشرقی حرائزن بانے پدا مشرقی حرائزن بانے یورنا رازی خو اگر رنا دا سی نہیں اگر رنا دا سی ارنا دا سی افق نہ اگا ہارزنٹل رنا نہیں اگا سنگے ورٹیکل بھی اگر رنا سنگے اگا ورٹیکلی ہارزنٹل نہیں نو دا ورٹیکل رنا دیتا صبح کاذب ہوئی دا صبح کاذب نباد بیا پا ہرائزن بانے پیار رازی دیٹ از اپیر شی دا سوشی یو کوئی شناخت دارے چی دا ہارزنٹل نہیں دا سنگے دا ورٹیکلی اگر رنا سنگے دا ورٹیکلی او دینا بعد بیا دا ڈس اپیر شی بیا تیار راشي او داغه تیارې نه بعد بیا رڼا راځي هغه هاریزنټل وي او رڼا څنګه هاریزنټل ناغه ته وي سبا صادق اې تاسو سبا صادق اچھا سبا صادق رڼا ښکار شي نو روزه شروع شي اچھا سبا صادق رڼا ښکار شي نو سهار د باندې وخت شروع شي خبر ده کړه فالق الاصباح چون کې د صبا وجعل الليل اگر زور دے اللہ تعالی شپا سکنن دا آرام وقت سکنن دا آرام وقت نو کم آرام چی دا شپی کی گی دروازه دا آغی تصور نشی کے لئے کم آرام چی دا شپی کی گی دروازه دا آغی تصور دروازه تو طول رس کارو کا طول رس کارو کا اگر تا پا بدن بارے خراب اثر نہ چاہیے دا شپی سلور گھنٹے کارو کر دور سے بجن رستو اگر بدن ماتا ہی تا بس رکھنا تا سب تجربہ شوی نہ بس ابو باری دیرے پیسوں مگٹا بس لگے لگے دے دے صحیح کم سے رسا کمی اگر دنا پاڑا صحیح شو دتا وایا دا اس کمی اول زرا چرات کمی صدیقی زال اللیل سکنا اگر دول دے اللہ تعالی شپا سکنن دا آرام وقت والشمس والقمر حسبانا ما ویش التا کو خلق و دعوت ورکو خلق ستا خلق ریبانان سر ٹائم چکتا دے صحیح منو دی وجہ بلداؤں فیصلہ وکڑا نہ جو میں وعدہ ہم فل فیملی کیوں کو او ولیوں بدل دو صحیح شو ہاں نہ اگر منگا وعدہ کی چلی جاتا نہ وائیو کہ زنانے جا تکلیف شی اگر فل فیملی والا راجہ مرشی اب بس سمپل طریقے پر وعدہ کو لیٹ از ڈن صحیح حالتا چون کو نہ دو وعدہ موقع مانا چاہتا نہ وائیو دو وعدہ نہ دورا دوستو بے ولیمہ کو نہ خلق دو وجعل الليل سکنا اگر زوید اللہ تعالی شپا وقت آرام والشمس انور والقمر اسپوش میں حسبانا حساب حسبانا دا آلے دا حساب دی کسی شدید ذکا کیلنڈر دو طریقوں سے جڑی گی کیلنڈر سو طریقوں سے جڑی گی دو سرا یہ تو سولر کیلنڈر او بل تو وہی لیونر کیلنڈر یہ تو سولر کیلنڈر یہ تو وہی لیونر کیلنڈر قمری او شمسی شمسی او قمری او دا قمری تقریبا لس رضی او یو کوارٹر سمتنگ سورا لس رضی او یو سلورما حصہ دا یوی رضی دا پا دمرا مقدار بانے دا شمسی نا کم کی پا دمرا مقدار بانے دا شمسی کیلنڈر نا کم وی نو دا وجہ دا چی ہر دری اشکالو شمسیو ہر دری اشکالا سولر چیوی دا قمری سلور دیر اشکالی
دا قمری سلور دیش کاله او هر سل کاله شمسی دا قمری او سل درې کاله هر درې دیش کالو پسې یو قمری کال سیوا کی کنال اگر دور دا اللہ تعالی شپا وقت آرام و الشمسا او انورس پوشمائی خسبانا آلی دا حساب ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر او انداز دا آغا خدای چی علمائی دے العلیم دا علم مالک دے وهو الذي اللہ تعالی غزاد دے جعل لکم النجوم چی گرزولی دی تاز دا پارستوری لتحتدو بیا چی تاسو لار پیدا کئی دا دیستورو پاساز باندے نو چی سورا زمانہ کم پس نو خلق با دا شپی لار پس پیدا کرا پستورو لتحتدو بیا چی تاسو لار پیدا کئی دا دیستورو پاساز فی ظلمات البر پتیارو دا زنگل کی صحرا کی والبحر اپتیارو دا سمندر کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پستوروں کی بنیادی طور درے فائدے پیدا کریں سو فائدے درے نمبر اول چلی بانے لار پیدا کی دے بانے لار معلومی نمبر دویم چدا لیمپس دی رناگانے اور نمبر دویم دا مثلز دی تشے دی دا مثلز دی او چاچر دینا علاوہ سلورم شے پکی ہوئی نو پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا شرک دے اللہ تعالیٰ سر دا اللہ سر قد فصلنا الآیات تاکہ سر تفصیل سر بیان کرے دے مونگا الآیات آیات قوم العاقوم دے پارا یعلمون چپوئے گی وہو الذی اللہ تعالیٰ غزاد دے انشاکم چتاسو پیدا کرے من نفس واحدت دیو نفس دا آدم علیہ السلام نا فمستقر ارتاسو دے پارے مقرر کرے دے مستقر دا قرار زائے پا دنیا کی ومستودعن اد امانت زائے پا آخرت کی داخل نو مستقر چلے دا عارضی بھی مستودع دائمی بھی مستقر عارضی بھی مستودع دا فصلنا الآیات تاکہ سرا فصلنا الآیات تفصیل سر بیان کرے منگا آیتنا لیتو من آقوم دا پارا یفقہونا چی پوئیجی وهو الذی اللہ تعالی غزاد دے انزل چی نازل کرے دے من السمائے دا آسمان نا یعنی دوریا زینا ما ان ابو فاخرجنا بیرا استلیمون دے ابو پا ذریعہ باندے نبات کل شیئن نبات ہر شین ڈکے چی رزمکی نراوسی نبات کل شیئن گیا دا ہر قسم فاخرجنا من اورا استلیمون دے دینا خضرن شنا خضرن مانا تکتا گیا گیا ٹولی سنگے شنے نخرجو من غوراو باسمون دیشنینا حبن دانے متراکبن سوری پا یو بل باندے نیو دا غنم خوشاو گورا آگے کی دانے پا یو بل باندے سنگا سوری بھی یو دا جوارو دا کون سنگا یو بل باندے سوری بھی دا انگرو سنگا یو بل باندے سوری بھی ومن النخل دا خرماونا من طلعها طلع اصل کے ردی اگا برد خوشاو نے جلو سی زیغو نے برگی زیغو نے سی نسی برغو نیوی صحیح بیا اگر رو که جوره کی رو تی خورما جوره کی نازل غنمو یا دا بار لے پشانی او شیوی صحیح اگه تا طلع ہوئی من طلعها قنوان دانیت قنوان دو شیون رازی یو قنوان یو سنوان یو قنوان یو سنوان سنوان دا دا خورماو آغا دوونی دی چی دا یو بل سر دا سروانی جوله یوی جوله یوی او دات روانی یعنی دلتا دا بیخ دا لگ تنگوی دا برنا لگ کلاوی صحیح ابل راجی قنوان نو قنوان دا چیوی اگا پیرل روانی قنوان چیوی اگا پیرل روانی سنوان چیوی دا غی جا یوی دلتا برنا یو اولا داستلی بلا داستلی بلا داستلی سلو پینزوی من طلعها قنوان دانیت دا دے دا برنا قنوان دو پیرل دانیت قریب یو بلسرا وجنات اباغنا من آنعاب دانگرو والزیتونا دا آلم خونا والرمان ادانار مشتبہن چیو شان دی پانے دا دے مشتبہن چیو شان دا آلم ادا پام کرنن دا دے پانے یو شان دی
مشتبهن چې یو شان دی شی په شکل یو شان دی د پانو دی وغیر متشابه خو نه دی یو شان میوه ده دی فروټ یو شان نه دی آلو څنګه شی دی او پامګران انظروا الى ثمره وګورئ تاسو میوه دیتا اذا اسمرا چې کله دا میوه ورکوي وینعي پختند دیتا وینعي چې دا میوه او باسي الله تعالی فرمایي چې د دې میوه ته ګوره چې کله ابتدا کې میوه او باسي چې هغه څنګه او بیا دا ګوره چې د سور سټیجز نه تیریږي او څنګه انداز سره پخېږي وینعي د پختن ته ګوره ان فی ذلک تاکي سره دې کې لا آیات عبرتون دي لقوم عاقون پر ایمان راړي وجادوا لله ادای مقرر کړی دی الله تعالی لپاره شرکا الجن شریکان د جناتنا وخلقهم حالانکه الله تعالی پیدا کړی دی وخرقوا له بنینا ادای خرقوا له نسبت کړی دی وخرقوا له جوړ کړی دی الله تعالی لپاره بنینا زامن و بنات اولنا بغیر علم بغیر دلیل بغیر مشرکین مکه کې یو طبقه ای وای دا ټول فرشتي د الله نه سبحانه پاکی دا اللہ تعالی و تعالی عما یصفون او لوی دا اللہ تعالی دا شینا چی دا خلق بیانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمن وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسكنا تلاوته وانا الليل وانا النهار